سلامونه د ودان ټي وي یوټیوب چینل لیدونکو د سرکانو ولسوالۍ د کوچانو بیلې سیمه ده راغلی او تاسو ته بخکاری چې دلته یو غاڼې ده نو په غاڼې کې چې دا ګوړه په کوم قسم جوړیږي او څو قسمه ګوړه دلته جوړیږي دا ټول درته خای نو په دې هله چې زموږ سره تر پای پاتې شي لیدونکو تاسو ته به دغه معلومیږي چې دغه ورونه لګې دي دغه یو بابا دی دغه یو ورور دی لګې دي او دا غنی هم دلته په پټي کې وال کېږي بې سپینېږي او ګډې کېږي وړي غاڼې ته نو لومړی له دې سره خبرې کوو چې دا غنی دی څومره وخت کې کارلی دی په څومره وخت کې ورسېدو که دې باندې دی غنم کلی وی نو څومره به ګټه کلی وي غنی وکړو څومره ګټه ورته کوي لیدونکو دا چې یو کاکا مې ترڅنګ د سره خبرې کوو کاکا ستړی مشي او نوم دې څه دی بس الله خوشحاله لره نوم یې عبدالرحمن دی د دې بیلې اوسېدونکی یم ښه بابا که دا راته وی چې دا غني د څو کلونو تاریخ لري دا غني د څومره کلونو دلته کرل کیږي دا غني خو ډېر د وخت نه کرل کیږي تقریبا چې د داود د وخت نه را شروع شوي دي خو مخکې کم او اوس چې کوم دي نو اوس پیداوار هم زیات دی او اوس عام شوي دي ډېر دي د غنو او د غنمو په حساب باندې که تاسو په دې باندې غنم وکړئ مطلب تکلیف به هم کمی دومره باندې نو د غنو ګټه به ډېره تاسو ته که د غنمو به ډېره نو دې کې داسې دی چې عام غني کوي عام پیاز آلو نور داسې سبزیجات ټماټر دا هم پکې کېږي نو چې سړی څه خواري وکړي د غنمو نه نسبتا د دې غني ګټه ډېره ده غني چې کله په دې پټي کې کرل شوي د دې سره یو ځای مطلب الوګان او دغه پیاز او دا شان دې سره یو ځای کېږي هم دې کې دا چې دا اوس خالي شو که نه دا ووال شو نو دا اوس سبزی ته آمده کېږي یا ټماټر او یا آلو او یا مثال کا پیاز دغه ته برابرېږي او دې کې چې کله غني ولاړې په هغې وخت کې خو د دې سره بله کومه سبزي نه کېږي هغې وخت کې نه غني خو چې بس داسې اندازه کې راغټ شي که نه نو دې باندې بیا نور پیداوار نه کوي همدغه موسمه پورې کار کوي او دا د څومره وخت دپاره په پټي کې ولاړې لکه غنم خلک وایي چې 9 میاشتې او 8 میاشتې ولاړې غني څومره وخت په پټي کې ولاړې بس غني هم داسې وه چې یو کال نه بل کاله پورې کار کوي نو بس یو دې وخت کې نالیږي او بل دې وخت له بېرته بیا پیداوار اخلي خلک یو کال مطلب دا پټي کې ولاړې مکمل 3 کاله دا مکمل یو فصل دغه کوي دا رسوي 3 کاله پورې چې یا خزنده ونې کې مږه ونې کې نسخان ونې کې که نه نو دا غنې 4 کاله پورې هم کار کوي او دلته په کوچیانو بیله کې چې کوم دی دلته د غنو کرل ډېر دي که د غنمو ډېر دي نسبتا د نور کلن سکالې غنې زیات دی مخکې کم شوی و او اوس پیداوار زیات دی او مخکې اسانتیا ډېره وه که اوس اسانتیا ډېره ده مخکې خو غویانو که نه 4 ګنټې به غویانې شتله هلته ورته ناست وي او 2 3 غني به دې ورکول چې یو خلبه به طاقتوره وه خو زه 4 غني به علاجي کړو 3 به علاجي کړو چې خلبه به کمزورې وه نو بس 4 غنټو کې به یو پور راوته او اوس چې کوم دی دغه 2 نیم غنټې کې پور هم راوځي او دغه مثال که یو پاو وخت یا مثال که 20 دقیقو کې دا پور ډکېږي تا څو پټي غني کلي دي تا خپله بس موږ په خپل دغه یو 2 دا 3 پټي فلحال اندینو ډېره مننه کاکا چې موږ له دې وخت راکوستانه ډېره مننه کور مادان په مخه ښه
لیدونکو دا چې یو بل کاکا مې ترڅنګ دی زه سره خبرې کوو کاکا ستړی مه شې او نوم دې څه دی؟ مهرباني خوشحاله اوسئ تاسو ستړي مه شئ په خیر راغلی زما نوم لال محمد دی. کاکا دا راته ویل چې ته دلته غاڼې کې څه کار کوې که نه غني دې راوړي د غاڼې کول دپاره؟ زه خو په غاڼه کې کار نه کوم او غني مې راوړي دي او خپل غني مې دي هغه غاڼې کوم. د څومره کلونو نه ته دا د غني کارې او بیا دلته غاڼې لې راوړې د اول ځل دی که نه مخکې څو کلونو کې لیکلي؟ تقریبا چې ډېر د پخوا نه دی بیله کې د کوچانو بیله کې د دې نوم د کوچانو بیله دی دې کې ډېر د پخوا نه چې کوم دی د غنو کښت و کر چې کوم دی جاري دی او مغه شانته کېږي او دلته تقریبا بیخي حاصلات پخوا بیخي زیاتو بیا د انقلاب کې لږ شانه کم شول او د هغې نه وروسته چې کوم دی اوس بېرته په زیاتېدو دي. د نوو مهاجرو سره مطلب دا خو به هغې خو اوس راغلي دي هغې به لا تر اوسه کم دغه پکې نه کړی ته څه وایې چې د هغې سره به دا نور هم ډېر شي که نه دا به کم شي؟ انشاءالله دا به نور هم زیاتېږي او وخت په وخت باندې چې کوم دی هر سړی کوشش کوي چې زیات کړي ځکه د دې حاصل زیات دی. ته د څو کلونو نه دا غني کارې او څه کال د څو پټي کلي دي؟ زما خو تقریبا داسې دی چې مخکې خو نور پلرونه به هم کرل او اوس چې کوم دی زه په خپل اندازه کې چې کوم دی چې زه دا تقریبا 15-16 کاله کېږي زه خپله باندې چې د پاکستان نه راغلی یم نو دا غني کرو او دلته کار کښت کار کوو. او دا چې یو ځل وکړې مطلب څو پیره هم دغه نور تیغونه چې کوم دي په خپله خېجي او څو پیره دا دغه کېږي په خپله راخېجي بېرته؟ دا چې یو ځل وکرل شي د اوږده غني وکرل شي نو دا د 3 کالو پورې 3 کاله دا غني دوام لري 3 فصله کېږي. بیا په دې 3 کاله کې دا ولې ختمېږي چینجې منجې کوي که نه همداسې ختم خرابېږي څنګه؟ دا یو زړېږي مو بل دویمه دا خبره چې اوس دې ځمکو کې داسې یو دغه راپیدا شوی دی چې دا ځمکې چې کوم دی مرض کوي که غنم دی هم مرض کوي که غنی دی که ټماټر دي که نور هلوګان دي داسې یو خزنده کې پیدا کېږي مطلب دا ده چې بس هغه دغه کوي د دې د منځ تیغ چې کوم دی دا دغه کېږي وچېږي داسې هلوګان هم دغه کېږي او دا د ځمکو کې داسې یو خزندې راپیدا شوي دي خو په دې باندې تر اوسه پورې ډاکټران هم نه دي توانېدلي او کوم د زراعت والا هم چې د زمیندارو سره کومک نه دی کړی چې په دې هکله کې دوی سره پوره همکاري وکړي او د هغې د مخنیوی وشي. که دا راته چې ګوړه په روس کال بیا ګرانه خرڅېدله که څه کال ګرانه خرڅېږي؟ نو مخکې تقریبا داسې دی چې دا دغه پورې فرق دی ځکه چې نرخونه د هر شي لوړ شوي دي نو د دې د وجې نه چې کوم دی نو خیر یو 50 روپۍ نرخ سکه لږ جګ دی. علت په څه کې دی چې سکه لږ جګ دی؟ مصارف پې ډېر کېږي که څنګه؟ ډېر راځي مصارف پې ډېر راځي ډېر مصارف. مخکې که فکر دی دغه زمونږ ډېر د ورکوټوال نه یادېږي چې دې کې به هغه غویان بیا ګرځول په هغې به دغه کېدله او په هغې کې به ګل ارزانه وه اوس ګرانه ده د جنریټر وجه ده که څنګه؟ دا خو داسې دی چې دلته د ډیزل هم قیمته شوي دي بل دا ده چې موبلین هم قیمته شوي دي د ماشینونو عوارض هم چې کوم دی پکې راځي نو د قلبو کار خو داسې و چې هغه خو اچانک کار و او کوم مصرف یې نه دغه کېده راته نو د دې وجې ده چې کوم دی اوس مصرف یې زیات راځي. ډېره مننه کاکا ستا نه. خوشحاله اوسئ. لیدونکو دا چې کاکا مې ترڅنګ دی چې د همدې غاڼۍ مسؤل دی د دې سره خبرې کوو. کاکا ستړی مه شې او نوم دې څه دی؟ الله دې خیر درکړي زما نوم اکرام الله دی. دا راته ووایه چې د دې غاڼۍ کې د څونه وخت نه کار کوې ته؟ زه خو تقریبا چې دا 3.5 کاله کېږي چې کار کوم. 3.5 کاله کېږي. دا راته ووایه چې دا کله چې دا شربت په دې کې واچل شي دې کړي کې دې پسې د څونه وخت دپاره باید اوربل شي چې دا برابر شي پوخ شي؟ دا تقریبا چې 3.5 غنټې اور اخلي چې دې کې موږ دا شربت واچو چې دا ګوړې ته آماده شي چې چړ شي او چړ نه وروسته موږ دې اترې ته راچو دې ته اتره وایي دې ته کړی وایي دې ته اتره او هغې ته ډرام وایي. ډرام نه اوبه موږ دې ته راچو چې دې کې اوبه اور بل شي 3.5 غنټې پسې اور بلېږي هغې نه وروسته چې کله موږ ته پته ولګي چې اوس ګوړه د پخېدو حالت کې ده چړ حالت شي نو هغې نه موږ واپس دې ته راچو
دا چمڅې د په دې باندې داسې راچو دي چې باندې داسې او دا راته و چې تاسو ته څنګه پته لګیږي چې دا مطلب دا په شربت په پخېدو کې شو یا ګوړې ته نږدې شو تاسو ته داسې کوم دغه لګیږي دی کې موږ ته پته لګیږي دا پور دلته اوچتېږي چې اوچت شو موږ ته پته لګیږي وای واپس ورته وایي سوری شو که نه نو هغه ښکته حالت ته لاړ شي دا اوس چې کوم دی د لړلو په حالت کې دی چې باید زه دا ولړم چې مانه ونه سوځي او بیا موږ دا ګاونه کې دا لږ راوچته وو موږ ته د ټینګوالي او د نرموالي پته لګیږي چې دا اوس ګوړې ته قابو دی نو بیا دې ته راچو او خلکو ته وایو چې بس ګوړې ته قابو دی انشاءالله اوس کاکا کدا راته وی چې د شربت نه بغیر په دې کې نور څه استعمالېږي چې به دا ګوړه جوړه شي دی نه شربت نه بغیر دې کې موږ صرف د وړو سوډا اچو چې هغه د دې خطر باندې اچو چې صرف د اخیره ته پاسانه باندې راوچت شي خیره چې د پاسانه راوچت شي نو موږ ته سہولت دی چې به ګوړه لګه صفا او سپینو د تور چو او د شین چو چې کوم نه دغه د لپاره خسته رنگ ورکه روغن ورکه نو به گا کې خخخه او هغه دا راته وی چې دا په څه سامان تاسو ته د غنی څوک راوړي د دې نه پیسې اخلي ګوړه اخلي دا څه سامان تاسو ته ګوړه د خلکو له جوړوي منګه چې کوم دی د گاګ سره یعنی څوک چې د پټي خاوند دی هغه غنی راوړي منګه دغه په اصول باغ سره چلیږو هغه و چې پیسې در کوم ګوړه زما په کار ده نو ګوړه غل ورکو پیسې ته منګوالو او کوي چې بس خپل مست واخلو نو خپل مست اخلو بس خبر خلاص شي په دړۍ کې تاسو څومره اخلي د دړۍ حساب زمونږ د سینې موږ د پور په حساب باندې اخلو یعنی د دړۍ کې تقریبا 3 پاوه موږ مسکی او دا دلته کبه څوک راځي او مطلب ځان د پاره ځانګړې ګوړه سازي پور کې کنه دلته اوس مطلب څوک راځي هغه پکې یا میوه چي یا شان پکې چي هغه به د غنی والا حساب دی کستاسو حساب دی ډیرو دا میوه راوړي دا چارمغز دی او دا مونپلی دی دا ولا موږ تلوال ته چې کوم دی دا څونه ورسېده مثلا 1.5 کیلو دا شو د لمنګ ګوړه جوړ کړه هغه ګوړه مثلا 2 دړې وخته یا 1.5 دړې وخته نو دغه 1.5 کیلو چې کوم میوه ده د واپس کټای کو غل خپل ګوړه حساب او چې د په 2 روپو شو ها مطلب دلته هر څوک راتلی شي ځان د پاره ځانګړې ګوړه سازوي هر څوک راتلی شي ځان د پاره ځانګړې ګوړه سازوي شي او دلته د صرف د سرکانو د خلک راځي کنه د نور ولسوالونو دلته غنی راوړي یاره رو دلته چې کوم دنو د نارنګ ولسوالۍ نام غنی راغلي دي او د نور ولسوالو کې غالبا چې غنی سم کیږي نه خو نارنګ نه موږ ته غنی راغلي دي دلته الحمدلله استاد وس لګي دا نو هغه جن په ټریکټر ټرالای کې هغه کې چې کوم د غنی را بار کوي دلته راوړي او به ولمنګا لاجی کو بس ګوړوړي دي چې د اوس د پاره تا ته خو غواړم کله چې دا پور پوښ شو به هم تاسو خبر لرو ډیر مننه فلال الله پامان خلیفہ امان لیدونکو تاسو ته بخکاري چې دا کم کسان چې لګي دي او دا لړی دا باید څلور یا د 15 دقیقو لپاره د ولړ شي چې دا ګوړه کلک شي نو دا چې به کله کلک شي نو به ته ګوړه جوړي کوټي جوړي دا ورور چې کم لګي دي نو هغه به کوم چې منګه وختي ویل نو ځانګړي ګوړه جوړي په دغه کې کم شیان چې کې دغه واچل نو د کې به د پلی او دا کم شیان چې دی میوه دغه پکې چي
او ځانګړې ګوړه به دې ته وي نو کو تاسو هم کله شوق کوو نو به سرکانو کوچیانو به لته راشي او خپل ځان لپاره ځانګړې ګوړه جوړه کړي. لیدونکو بس ګوړه جوړه شوله او بس دې ته آماده ده چې ویوړل شي تقریبا 11 یا 15 منټه کې د دې لپاره دي چې دا ګوړه اوس هم نرمه ده چې دا کلکه شي نو بس نوره ګوړه جوړه شوې ده وړلو ته آماده ده. نو زموږ خپرونه هم دومره وه د داسې نورو ښکلو خپرونو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې خپرونې موږ له راکړئ اجازت د خدای په امان.